درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو او د بحث لپاره راسره په خپرونه کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی محمد عیسی مبارز دی. مبارز صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. کور مدان چې بلنه منلې او خپرونه کې م ګډون کړی دی. پیل به له همدې ځایه وکړو د کابل ښاروالۍ دغه اقدام چې په سلسلهوار ډول باندې دوام لري. تر دې مخکې هم نرخپاڼې د بیو د کنټرول دپاره ویشل شوي دي په ښار او بازار کې. اوس روژې ته چې نږدې کیږو، موږ تاسو شهیدان یو په ښار کې د بیو لوړوالي مسله هیوادوال ځوروي. د کابل ښاروالۍ دغه اقدام څومره مهم او اغېزناک ګڼئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستانې زه سلامونه تاسو ته، استاد او همکارانو ته او د ټولو تلویزیون ټولو لیدونکو. ډېره مننه. کور ودان. لکه څنګه ستاسې تعینول دا خو واقعا موږ بازارونه فرق لري. مثلا پر بازار کې د آزاد بازار لپاره، د اسلامي بازار لپاره، همدارنګه د مختلفو بازارونو لپاره د بازار د نرخ کنټرول لپاره سیستمونه دي. د قوانین دي، د قوانینو مطابق باید خپل کړنې باید ترسره کړي. خو ستانیزن صاحب اساسي خبره دلته دا ده چې موږ کله غواړو چې نرخونه کنټرول کړو، د نرخونو د کنټرول لپاره کار وکړو، اول باید موږ تاسو په څو شیانو په څو مواردو باندې په خپل باید کار وکړو. اول پوسو چې نرخونه باید څنګه کنټرول کړو، کوم ځای کنټرول. یو دا یو لامل کېدای شي چې دلته په داخل دی بازار کې موږ تاسو باید نرخونه نرخنامې باید تعیین کړو، د نرخنامې مطابق باندې خلک خپل اجناس وګوري. خو خبره دومره دا ده چې منابع باید وکتل شي چې آیا دغه منابع د کوم ځای دي. مثلا تولید د کوم ځای ده، دغه محصول د کوم ځای راځي، دا محصول په څومره راځي، په څومره باندې مالیه ورسوي، څومره کرایه دي، څومره دغه ټول سره سنجش شي، بیا ورته نرخ تعیین شي. نو دا به همیشه مناسب نرخ وي، دا به هغه ثابت نرخ وي چې هېڅوک به نشي کولی په دې کې تغیرات راولي. دومره خبره دا ده چې په افغانستان کې یو مشکل دا ده کله چې د روزي میاشت راورسېږي، د دې مبارکې میاشتې په برکت سره دغه مسلمانان د قیمتونه لوړوي. ولې چې دا یو نه پوهېږم چې دوی ته په دې کې څه مفاد دی، څه فایده ده، یا څه ګټې دي. څه ګټې دوی باید موږ ته معلومې کړي. ولې که مسلمانانو خو دا وظیفه ده چې د روزې میاشتې کې باید خلکو سره همکاري وشي. هر څومره چې کولی شي ډېر مفاد نه پکې، خیر کم مفاد پکې، خو خلکو ته ښه جنس ورکړه او ښه قیمت یې ورکړه چې هم خلک راضي شي، هم خدای درنه راضي شي، او هم کاروبار دې ښه شي. بله ښاغلی مبارز، لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړه، د روژې مبارکه میاشت کې نرخونه په بېساري ډول باندې لوړیږي. دا چې سوداګر یا کوچني کاروباریان احتکار کوي یا نه کوي، هغه د مسؤلینو مسؤلیت دی چې د دې څارنه وکړي او د هغې مخنیوی وکړي. ولې دغه میاشت داسې یوه میاشت ده چې په دې کې د خلکو تقاضا نسبت نورو میاشتو ته لوړیږي، ځکه له روژې وراخوا په نورو میاشتو کې خلک د ورځې 3 وخته ډوډۍ خوري، که 3 وخته ونه خوري 2 وخته خوري او بیا یو څه ګزاره کیږي. په روژې میاشت کې چې ټوله ورځ د الله په عبادت خلک بوخت وي او روژه یې نیولې وي، هرومرو دوی د روژه ماتې دپاره که څوک ولري که ونه لري یو څه رابرابروي او بالاخره خپل روژه ماتی رنګینوي. نو دلته د سوداګرو مسؤلیت څه دی، د پانګوالو مسؤلیت څه دی، او هغوی چې واړه کاروبارونه کوي یا هم د سوداګرۍ په برخه کې یا نورو برخو کې چې په نرخونو باندې دوی مستقیم اغېز لري، دوی څه باید وکړي؟ یو خو ستانیزي صاحب دلته څو لکه څنګه ستاسې هم څو بخښونو ته نظر وکړه او د څو بخښونو په واسطه باندې موږ تاسې کولی شو دغه خپل مشکلات حل کړو. اول خو دا ده چې موږ ټولو پانګوالو ته دا وایو چې تاسې د دې باندې ډېر فکر وکړئ، کومه ګټه چې تاسې لاسته راوړئ په دې میاشت کې تاسې هغه ګټه په هغه اندازه باندې مه ترلاسه کوئ. دومره خبره دا ده چې دولت مسؤلیت لري، دې وظیفه ده ډېره دی چې دا د روزې په مبارکه میاشت کې ده، دا په همیش باید دا نظارت او کنټرول ترسره شي. که چیرې دوی جنسونه اوس هم په جګ نرخ باندې خرڅوي وپلوري، نو باید دوی ته سزا ورکړل شي، جریمې باید ورکړل شي. او که په د روزې په میاشت کې دغسې اقدام وکړل شي، د دوی جریمې باید یو پر بس شي. ولې دلته خلک مثلا لکه څنګه تاسې ویلي، اوس موږ تاسې روزې نیسو، د روزې د نیولو لپاره باید موږ تاسې څه وکړو؟ اول زه ته ټول خلک که چیرې د موږ تاسې عواید د خپلو د مصارفو نه لوړ وي، باید هغه عواید خلکو سره شریک، نور هم خلکو ته همکاري وکړي. دومره خبره دا ده هغه هېوادونه چې هغه مسلمان دي او ښه عواید لري، هغوی نه مو دا خواهش ده لکه سعودي عربستان ده او داسې نور تاسې ګاونډي هېوادونه چې هغوی موږ سره په دې میاشت کې
دغه حرج دغه جنجالونه ولې د مسلمانانو لپاره دا ده چې تاسې باید په دې میاشت کې دغه قوت خپل کړئ، ورولي او ښه صداقت وکړئ. د سعودي عربستان نه مداخله ده چې تاسې د کومکونه د افغانستان د خلکو سره وکړئ. ولې د افغانستان خلکو بېوزله دي، اقتصاد خراب ده، د جنګونو ځپلي دي او خپله هم نسي کولی چې یو څه ځان ته برابر کړي. نو که چیرې دوی د هغه نه چې په نورو هېوادونو کې دوی پانګونه کړي او د هغې پانګونې نتیجه هم داسې معلومه نه وي، نو راشي په افغانستان کې دغه پانګونه نه کوي، دغه خپل زکات او خیرات په افغانستان خلکو ته ورکړي، غریبو خلکو ته، مالدارو ته نه. او بله د ګاونډیو هېوادونو نه مهیله دا ده دې میاشت کې باید موږ تاسو سره هغه لارې پرانیزي چې هغه واقعا هم خلک ورته ضرورت لري، اجناس ته ضرورت لري. او بله دولت باید خپله د هټیوالو سره که چیرې مثلا یو دوکاندار وایي چې دا جنس ماته په لوړ نرخ باندې راغلی، نو د دولت وظیفه دا ده چې دوی ته او خلکو ته داسې زمینه برابره کړي چې هغه جنس چې په خارج راواردېږي په هغوی باندې مالیه صفر کړي، او هغه جنسونه چې په داخل کې دي هغوی سره هغو خلکو سره چې دوی تولید لري دوی ته باید مثلا کومکونه وکړي، بلایوازه کومکونه وکړي تر څو دا نرخونه راټیټ کړي او خلک یې واخیستلی شي. د خلکو توان د خرید دې ته برابر شي چې خلک دې توان پیدا کړي چې یو جنس واخیستلی شي او په مصرف ورسوي. بله ښاغلی مبارز، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دولت باید حداقل د هغو سوداګرو لاسنیوی وکړي چې هغوی په لوړو بیو باندې توکي له بهرنیو هېوادونو راواردوي او په هغو باندې مالیه صفر کړي. د دې تر څنګ د عوایدو مسله تاسو یاده کړله، هغه هېوادونه چې لوړ عواید لري هغوی کولی شي د خپلو سوداګرو د خپلو وګړو ملاتړ وکړي، هغو سره مرستې وکړي. راځئ په دې باندې که بحث ولرو. افغانستان کې فکر نه کوم 5 یا 4 قلمونه زیات توکي چې هغه اړین توکي دي او لومړني توکي دي، نور توکي دې لوړ وي، بیې دې لوړې وي. که وړو ته راشو د غوړیو دغه راز د وریځو بیې تقریبا ډېرې لوړې دي. که حکومت په دې برخه کې له خپلو شته امکاناتو په ګټنې باندې د هغو بېوزلو کورنیو چې لاسنیوي ته اړتیا لري په دغه یوه میاشت کې لاسنیوی وکړي، فکر کوئ څومره به بازار کنټرول شوی وي او د دې هغه منفي اغېزې به څومره رفع شوي وي؟ ستانیزي صاحب درسته ده، باید دولت دا کار وکړي، خو دولت کولی شي چې نورې طریقې لارې ورته ورکوي. یوه طریقه دا ده چې موږ ګورو اوس مثلا تولید خپله په داخل د افغانستان کې موږ تاسې محصولات نه لرو، ولې د زراعت موږ تاسې اوس په صفر کې ده. شاید یو یا دوه یا درې ولایتونه دغه زراعت ولري، خو دغه زراعت د ټول افغانستان لپاره به څه نه شي کولی. او بله دا ده چې د خپلو تولیداتو لپاره د کیفیت د لوړولو لپاره دولت باید دا کار وکړي چې د کال ته موږ تاسې یو ښه با کیفیته تولید ولرو. لکه همداسې چې موږ غواړو مثلا غنم دي، د غنمو تولید ولې نه لوړېږي؟ 80% 80% خلک په دې برخه کې بوخت دي، خو بیا هم موږ تاسې 80% څه کې 50% خلک مو هم دا جنس نه لري، د دې وړتیا نه لري چې خپل ځان وساتي. همدارنګه که د وریځو تولید وګورئ په افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې وریځې تولیدېږي خو کیفیت یې ښه نه ده. دولت باید دغسې اساسي ټکي ونیسي، که په دې میاشت کې موږ تاسې ونیسو، خو بیا بلې میاشت کې څه کوو؟ زه وایم چې دغه اساس ته راوړئ، دغه داسې یو ترتیب باید جوړ کړو چې په آینده کې د دغو مخنیوی وسي، دغه جنس ډېر تولید سي، هر څومره چې ډېر تولیدېږي په همغه اندازه به خلک په پاته سي. نو بهتره خبره دا ده چې پر اساساتو باندې پر هغو ټکو پر هغو بنیاد باندې یا پر هغه بیسمنټ باندې کار وکړو چې هغه تعداد یې ښه وي، او آینده کې موږ تاسې له دغسې مشکلاتو نه خلاص وو. او بله خبره دا ده چې دولت باید پر دې میاشتې کې له ټولو خلکو سره عام، که دا مثلا دلته په افغانستان کې موږ تاسې خانان نه لرو، شاید یو د 3 وزیران دي، 5-6 باندې معینان دي، والان دغه دي، شاید خانان نور ټول خلک چې دي عام خلک دي، عام خلک مناسب معاش لري، که څوک چې معاش لري معاش یې مناسب ده، او څوک کار نه لري خو هغه په بیزنس هم بیکاره دي، داسې مزد نه لري. نو د دوی لپاره باید ټولو خلکو ته دا زمینه باید مساعده کړي چې خلک وکړی شي دغه د روزي میاشتې دغه قیمتونه په دغو قیمتونو چې دوی ورته تعیین کړي واقعا د دې توان لري که نه لري. که نه لري بیا نورې لارې به ونیسي. ولې برتانیه کې چې مثلا تور ته نرخ تعیین کړي خو هغه نرخ باندې تجار نه وي راوړي، یا هغه نرخ باندې خلک بیا هم توان د خرید نه لري. نو دلته باید موږ تاسې ریسارچ تحقیق وکړو، خلک لاړ شي وګوري چې آیا واقعا په کومو ولسوالیو کې، کومو ولایتونو کې، کومو ځایونو کې خلک ډېر بېوزله دي او د بېوزلۍ مخه څنګه نیولی شي. بله ښاغلی مبارز، تاسو د نرخپاڼې ځینو مواردو ته اشاره وکړله. واقعا هم ځینې هټیوال هم همدغه شکایت کوي، هغوی وایي چې
نرخپاڼې کله داسې ټاکل کیږي چې یا قیمت د دوی له ټاکلي قیمته لوړ وي او یا هم دومره ټیټ وي چې دوی ته ډېر زیان رسوي. څنګه کیدای شي چې د دغې لړۍ مخنیوی وشي او سوداګرو یا هټیوالو سره یوه همغږي او دغه نرخپاڼې د څه شي په اساس یا د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟ دا خو سنځي صاحب داسې ده چې یو دغه اتحادیو رئیسان دي یا د کارګرانو رئیسان دي یا دغه په دغه اتحادیو کې زه نه پوهېږم دا څوک چې رئیس دي مثلا په دې برخه کې واقعا د دې اتحادیې مسؤلیت په غاړه لري. لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو په هغه برخه کې یو اتحادیه ده او اتحادیه دغه کوم گزارش چې دولت ته ورکړي هغه گزارش نامناسبه وي، هغه درسته نه وي. کله مثلا وګورئ چې د خبرې په مناسبت جنس مثلا ټیټ راغلی وي او دوی نرخنامه لوړه ورکړې وي، یا په بعضې ځایونو کې مثلا داسې نه څه چې موږ تاسې ټول کارونه په یو نرخ باندې مثلا ثابت ساتو چې کابل وي یا نور ولایتونه وي ټول یو رقم نرخ باید واخیستل سي. نه بعضې ولایتونه کې شاید په اول مور مثلا چې انټرکي راځي د نورو هېوادونو شاید هلته ارزانه وي، هلته باید نرخنامه تغییر لري. کومو ځایونو کې چې مثلا په ډېر ځان سره یا مثلا ډېر محصول پرې راځي نرخ پرې راځي، شاید دغه نرخ له هغوی نه پوښتنه وشي دغه نرخ ډېر لوړ سي، او یا په بعضې ځایونو کې دغه نرخ مثلا شاید ډېر لوړ لاړ سي. هغه لوړ ځایونو کې باید هلته په مناسب بیه باندې مثلا د هغوی نه پوښتنه وشي، د دوی سره وکتل سي او دغه خلک څوک چې پر دې برخه باندې نرخنامې باندې کار کوي نرخنامې باید تغییر ولري د هر ولایت لپاره، د هر ساحې لپاره، د هر کلي لپاره. تاسې وګورئ زه مثلا موږ تاسې یو واخلو د ښاروالۍ یو تناسب ده مثلا چې جوازونه خلکو ته ورکوي، که ته په کابل کې که ته په ولسوالۍ کې د ټولو لپاره یو شان ده. دا نه ده چې مثلا فرق ولري، چېرته چې عواید ډېر هم دي همه په همغه اندازه ده، چېرته چې عواید کم هم په همغه اندازه ده. اوس موږ تاسې باید وګورو دغه نرخنامې باید داسې ترتیبي سي چې په کابل ښار کې خلک کار لري، وظیفه لري، مثلا یو څیز ترلاسه کوي، هلته نرخنامه باید د خلکو د اړتیاو په مطابق باندې د واټیوالو او د خلکو د اړتیاو د دواړو تناسب په نظر کې ونیسي. اوس ولسوالیو کې موږ کار نه لرو، مثلا خلک ډېر مسکین دي یا مثلا اوس د زراعت وخت نه ده، نو دلته باید داسې یو پلان په نظر کې ونیول سي چې دوی وکولی سي دغه خلکو سره دولت کومک له هټیوالو سره وکړي یا هغه ترانسپورټي سهولتونه اسانتیاوې چې دوی لري باید د خلکو ته ورکړي، تر څو پورې وکولی سي چې په ولسوالیو کې دغه نرخنامې باید ټیټې وي. دا نه ده چې یو نرخ په ټولو ولایت کې په ټول افغانستان کې یو شان وي، دا باید متفاوت وي. دوی لپاره کمیټې باید تعیین سي، دوی باید وکتل سي، متخصص اشخاص وي چې دغه نرخ واقعا د خلکو لپاره مناسب ده اخیستی سي که نه د خلکو شکایتونه ولیدل سي. د تاسې دغه تلویزیونونه چې نن ګوره دغه پروګرام مو نیولی دا یو ډېر ښه پروګرام ده. د دې پروګرام په اساس باندې تاسې اوس کولی سئ چې د خلکو اواز هم واورئ، خلک به خپل اوازونه تاسو ته کښېږدي، تاسو به واورئ چې آیا په کومو ځایونو کې دغه نرخونه لوړ دي او په کومو ځایونو کې دا مناسب دي او په کومو ځایونو کې دا ټیټ دي. د ټولو اوازونه باید تاسې واورئ او دغه راوټول سي او په دې باندې کار وسي او ټولو خلکو ته باید د خپله فیصدي یا د هغوی د تقاضا مطابق اجناس هم ورسول سي او هم به نرخونه هم په مناسبه توګه کنټرول سي. بله ښاغلی مبارز تر ډېره پورې دغه د توکو د بیو له لوړوالي د شکایت غږونه هغه وخت راپورته کیږي چې په ټولنه کې بېروزګاري او د عوایدو کموالی حس شي. ستاسو په اند باندې د دې ستونزې د بنیادي له منځه وړلو دپاره کوم اقدامات ضروري او اړین دي چې هغه باید ترسره شي څو په ټولنه کې هغه پدیده چې ډیری هیوادوال په ځانګړې توګه ځوانه طبقه ترې کړېږي هغه له منځه لاړ شي او حل لار ورته وموندل شي؟ خو که چېرې موږ تاسې وګورو چې په ټولو مناطقو کې دغه په مناسبه توګه ترسره کېږي، د دې لپاره باید وړ اشخاص وي. د وړ اشخاص کولی شي چې دغه تناسبونه دغه ټولې هغه مشکلات د خلکو وکتلی سي. دومره خبره دا ده چې موږ تاسې باید وګورو خپلو منابعو ته وګورو، کوم چې منابع لرو او منابعو نه څنګه درسته استفاده کولی شو. همیش په افغانستان کې منابع موجودې وي خو د منابعو نه موږ تاسې درسته استفاده نه وي کړې. اوس وګورئ که چېرې موږ تاسې مثلا خپلو زراعتي محصولات ته وګورو او د زراعتي محصولات تر څنګ د موږ تاسې مشکلات ته وګورو، نو دا دواړه باید وکتل سي چې آیا موږ په کوم بخش کې مشکل لرو، آیا دغه متخصصین چې اوس لرو دغه د دوی وړتیا ولې نه لري، آیا دا ماشینري چې موجوده ده دغه ماشینري نه ولې موږ درست استفاده نشو کولی، آیا دغه خلک چې دلته موجود دي دغه خلک کومو اجناس ته ضرورت لري. نو هغه ټول منابع چې موږ تاسې وګورو بیا کولی سي چې دغه مشکل حل. ښاغلی مبارز زما پوښتنه تر ډېره پورې د بیکارۍ په اړه باندې وه،
یعنی حکومت په ځانګړې توګه ښاروالي څنګه کولی شي؟ مخکې داسې پروګرامونه وو چې په ځینو ناحیو یا ځینو سیمو کې ښاروالۍ خپله دغه پروګرامونه پلي کړي دي چې د کار مقابل کې دوی ته مرستې ورکولې. دا څومره کولی شي د دغه پدیدې مخنیوی وکړي؟ ستاسو څه واقعا دا یو نیک اقدام ده، که څنګه چې موږ ویلي چې خلکو سره کومکونه څنګه کوي، دا یو کومک یوه برخه همدا کېدای شي چې یو سړی کار کوي، د کار په مقابل کې یو چا ته عمر ورکوي. دا یو ډېر ښه کار دی، ولې خلک به یو دغه طفولي نه رامنځته کېږي. مثلا چې خلک به داسې نه کوي چې کار به نه کوي، وایي که موږ سره حکومت کېږي، دلته به د کار نه غواړي، د کار مطابق یو جنس ورکوي. همداسې ما د بشري مرستې به هم دا هیله ده که چیرې بشري مرستې له افغانانو سره کېږي باید په دې طریقه وشي چې موږ مفکوره مختلف شو. موږ نه غواړو چې بې له دې نه چې یو کار وکړو باید موږ ته معاش راکړل شي، نه، د معاش باید د کار مطابق راکړل شي. موږ داسې غواړو چې موږ څومره کار ترسره کوو باید د هغه په مطابق راکړل شي. همدارنګه حکومتونه باید همداسې وسنجول شي. اوس موږ داسې لارې وکړو، د ولسوالۍ لارې خرابې دي، د ولسوالۍ خلکو سره حکومتونه کوو، ښه راسه د ولسوالۍ د خلکو د حکومت تر څنګ دا لارې جوړه کړي. بل مثلا نور حکومتونه ترسره کوي چې د دې لپاره چې خلک د روغتیا په برخه کې یا د صحت برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي. موږ تاسې باید ولنټیر خلک ولرو چې هغه راشي خلکو سره حکومت وکړي، تر څو پورې خلکو ته دغه نظریه ورکړي چې تاسو کوم ډاکټر ته ورشئ او څه باید زده کړئ، د کوم اولیا حکومتونه باید څنګه ترسره کړي د ماشوم لپاره، د ځوان لپاره، که مثلا دغه پدیده راځي د دې پدیدې د مخنیوي لپاره. نو که ټولو خلکو سره حکومت کوو، نو په دې معنی ده چې موږ دوی سره حکومت کړی د یو څه په مقابل کې، او مفت یو چا سره حکومت کوي، دا مفت رامنځته کېږي او دا به د آینده لپاره هم د ملت بار وي او هم به د خپل د کورنۍ هم ورسره. بله ښاغلی مبارز، تر ډیره پورې لکه ښاروالۍ چې کوم اقدام کړی دی بالاخره د خلکو لخوا هم د دې هرکلی شوی دی، خو هیوادوال په دې باندې تر ډیره ټینګار لري چې دغه نرخپاڼې چې ویشل کېږي د دې باید د پلیتابه دپاره جدي څار رامنځته شي. صحیح ده، ښاروالي به خپل څارګر ټیمونه په بازار او مارکیټونو کې ګماري، هغوی به څار کوي د نرخپاڼو. دلته د پلورونکو د پیرونکو ته همکاري څومره کولی شي د دغو نرخپاڼو په درست تطبیق یا پلي کېدو کې مرسته وکړي؟ سایله صاحب دغه اسلام چې دا یو تاسو لپاره یو ښه مکتب دی، یو ښه علم دی، یو ښه درس ده. که چیرې رښتیا واقعا موږ تاسې مسلمانان اوسېږو، نو دا په دې خاطر ده چې واقعا باید موږ تاسې هغه ولرو، تفتیش ولرو، نظارت ولرو، کنټرول باید وشي. بې نظارته بې کنټروله نه کېږي. خو یوه خبره دا ده چې د اسلام یا د مسلمانانو لپاره بهترینه لاره دا ده که چیرې غواړي مسلمان د خلکو لپاره خدمات ترسره کړي، نو دا په دې معنا نه ده چې اوس ښاروالي یا مثلا اړونده منابع راغلي دي موږ تاسو باید نرخونه ټیټ کړو، چې دوی نه وي موږ تاسو باید نرخونه لوړوو. دا په خپله باید ځان تنظیم کړي. د خپل ځان تنظیمول دا مهمه ده له ټولو نه. او بله د خلکو همکارۍ، دغه ښاروالي یا هر هغه برخه چې غواړي نرخونه کنټرول کړي، دوی باید دوی سره همکار اوسي. څوک چې د نرخنامې مطابق کړنه نه ترسره کوي هغوی ته باید دوی خبر ورکړي چې تر څو پر راسي او دا کنټرول کړي او د دې مطابق دې ته سزا ورکړي. بله، ډیره زیاته مننه ښاغلی مبارز کور رمضان چې خپرونه کې ګډون کړی او په دې موضوع را سره بحث درلوده. اصلا نړۍ مننه.